دوستانو السلام علیکم. لرم تاسو محترمه کورنۍ او ټول دوستان مو صحت ولري. دا بېوزلي او بېوسه مظلومه معصومه ماشومه چې تاسو وینئ دلته پر دغه ځای باندې ناسته ده او د خپل کور نانوره ده. جالبه دا ده چې فکر کوم چې 2 ورځې 3 ورځې مخکې مې موټر یو ځای خراب سو او یو بل ټکسي والا راته وویله چې تاسو دغه لیټر ته نسوار ور واچوئ بیا به جوړ سي. د ماشوم مې ولاړله د دوکانه څخه یې نسوار راوړله، وایي دا لیټر ته یې ور واچوه چې د موټر ته کاکا جوړ سي. بیا چې پیسې مې ورکولې وایي یا کاکا دا زما ستا د خوا زما د طرفه تا ته کومک دی. نو بیا مې ډېرې پوښتنې ځینې وکړلې چې کور دې چیرې دی، زوی ته دلته هګۍ خرڅوې؟ ول زه سهار راځم تر ماښامه پورې دلته هګۍ خرڅوم او د خپل کور ډوډۍ پیدا کوونکې یم. نو دغه ماشومه سهار تر مازدیګره پورې بس دلته ناسته ده هګۍ خرڅوي. دوستانو هیله کوم ویډیو د بشردوستۍ او انسانیت په خاطر باندې شیر کړئ تر څو تر هغه کسانو پورې ورسیږي چې د داسې بېوسه بېوزلو او معصومو ماشومانو سره مرسته او لاسنیوی غواړي. دوستانو واورو باران ګډ وډ وریږي. په دغه واورو په دغه باران کې په دغه واورو دا باران کې دغه ماشومه په دغه ځای کې ناسته ده هګۍ خرڅوي. د دې سره به د دې د کور پوښتنه وکړو، کور ته بیا هم ورسره اړ سو چې دوی په کم ځای کې اوسیږي او څومره د دردونو د کړاوونو او د مشکلاتو څخه ډک ژوند لري. دا بېوزله بېوسه او بېکسه ماشومه زموږ څومره مرستې او لاسنیوي ته ضرورت لري، دا څومره دردونه لري او دا څنګه د خپل کورنۍ نانوره ده او ټولو کورنۍ ته دا ډوډۍ پیدا کوي. دوستانو باران واوره ګډه وډه اوري، تاسې وینئ په دغه بارانو واورې کې هم دا ناسته ده او زه فکر کوم چې په یو فکر کې تللې ده. نه پوهېږم چې نن یې دغه نه ده کړې سودا یې نه ده کړې که څنګه. نو د دوی د دردونو څخه به هم ځان خبر کړو او د خپل وس مطابق به د هغه با احساسه با درده با درکه ورونو مرسته به هم ورسره شریک وکړو چې د داسې بېوزلو د مرستې او لاسنیوي په خاطر باندې کړې ده. سلام علیکم زوی، ستړی مه سې؟ په خیر یې؟ ساعت ښه دی؟ خیر وخیرات دی زوی؟ په خیر یې؟ څنګه زه دې وپېژنم زوی؟ ووایه چې موټر مې خراب شوی و چې بیا مې پوښتنه درڅه وکړله، زه هغه یم. په یاد دې سو؟ څه شي خرڅوې زوی؟ هګۍ خرڅوې؟ په څو ده دانه؟ په 10 افغانۍ ده؟ څو دانې درته پاته دي ټولې؟ 23 دانې درته پاته دي. نن دې څو دانې خرڅ کړي دي؟ همدومره دې راوړې وې؟ کور دې چیرې دی؟ هغه خواته دی کور دی. دوستانو د دې ماشومې هګۍ به هم ټوله ځینې رانیسو او کور ته بیا هم ورسو ورسره. او راځه زوی راځه، دا د دې ماشومې درځه زوی. موټر در وخېږه دغسې در وخېږه زوی، در وخېږه. دا د دوستانو کور ته بیا هم ورسو، د ماشومې سره به مرسته هم وکړو او په چې دوی څوک دی دغسې در وڅښېږه زوی چې زم د هغې خواته در وڅښېږم. کور مو لرې دی که نږدې دی زوی؟ درځه دا ماشومه به لار در ښیي. دوستانو نو په کور کې مو نور څوک دی زوی؟ د کومې خواته ولاړ سې لار وروښه؟ راسته لاس دې راوګرځوه. زوی نوم دې څه دی؟ نازیه جان. مکتب نه وایه زوی؟ مکتب هم وایه؟ وایي شاباس، آفرین آفرین. مکتب هم وایه. په څم صنف کې یې؟ په دریم کې یې؟ دوستانو نازیه جانه په دریم صنف کې ده. نو بل څوک د کار ده نه لرې زوی؟ پلار دې څه کار کوي؟ د پلار دې پښه ماته ده. دوستانو د نازیه جانې پلار پښه ماته ده او اوس نسي ولاړی دی؟ نه اوس نسي ولاړی دی؟ اوس نسي ولاړی دی، کور ته پروت دی.
دغسې رسته لاسته وایي راوګرځېږه. دا د دوستانو د دوی کور ته به ولاړ شو او د دوی د دردونو د کړاوونو او د مشکلاتو څخه ډک ژوند به هم بل کومې خوا ته لار وښیې زوی چپه لاسته راوګرځه چپه لاسته راوګرځېږه. دا د چپه لاسته هم راوګرځېدلو دوستانو. واورو باران ډېر تیز وریږي او دا ماشوم هم سهار تر مازدیګره پورې بس پر دغه ځای باندې ولاړی تر د سهار تر مازدیګره پورې هغې خرڅه. اوس خو نو مکتبونه رخصت دي نه او په دې خاطر سهار تر مازدیګره پورې دا څو پیدا کوې زوی د ورځې؟ یعنې 40 افغانۍ پیدا کوې د ورځې. دوستانو څو په فامیل کې څو نفره یاست ټول؟ 12 نفره دي دوستانو. په فامیل کې 12 نفره دي او د ورځې 40 افغانۍ دوی پیدا کوي. ورشه زوی کور دې ورشه بس په دغه دوستان بدلیت یې ورته ودرو. دغه ځای م کور دی بس دا دی کور ته هم د نازیه جانو کور ته دوستان راورسېدل در تاسو زوی هغه دغه بند کړه دروازې بندې کړه د موټر. دا د کور ته یې راورسېدلو د دې لورکۍ دا دی دوستانو بند کړه موټر. دا دی دوستانو راځئ زموږ سره واوسېږئ د دې مظلومې ماشومې کور به مو وګورو دوستانو. خټې و باران خو الحمدلله باران شوی او انشاءالله خدای پاک مهربانه دی چې شاوخوا کلونه آباد سي. دوستانو دا دی د دې ماشومې کور ته هم راورسېدلو سودا به م کوله ځینې دا دی دغه کور دی دوستانو تاسو ورته وګورئ دغه د کور دروازه ده دغه کور دی راځه دوستانو درځه کور دی راوشه دا څوک کور ته دا څوک دی دوستانو دلته په دې علاقه کې څو کوره دي؟ راځئ دوستانو تاسو یې کور هم ګورئ چې دروازه هم نه لري. سلام علیکم مورې ستړی مه شې مور په خیر صحت ښه دی خیر و خیرات په خیر دا کور دې م زو چې هم څڅېدلی دی ته یو نیکې دې خواته راسه مورې چې دا خبرې دې م واورو دا ځینه یم زه فکر کوم چې دا دی دا کور هم دا دې څڅېدلی دی وه دغه کور همدغسې نڅېږي د ډډه ده دروازه نشته ده هغه نشته ده غونډه ځمکه لمده ده سترنجګانې فرشونه نشته ده دغسې خواره خواري ده چې په مونږ خو یو نیکې په زور مور یو نیکې په زور وه په مونږ خو د عمر تېر دا واړه وګوره دا حیوانان وګوره راسره غونډه یخه دغسې دي ده یخه د حیوانانو سینې وګوره. طلبګار صاحب زموږ یو ورور دی هغه هم دا ډېر وخت نشته که طلبګار صاحب هلته پیسې لیکي درته چې دغوندې پیسې زموږ د خوا څخه کومک ورسره وکړه که طلبګار صاحب و بیا غږ پر ما باندې وکړه. طلبګار نوشته دی طلبګار په نامه باندې وه مور دغه حیوانان دي دغه د یخې کېږي دغه بخارۍ نشته ده خس نشته ده او څه شی نه لرو ذاتي څنګه وکړو په مونږ ورته عمر تېر ده ژوند تېر ده سړی مې په پښه کې سیخان دي اوس ورته وایي 10,000 روپۍ راوړه پښې سیخان دي بس مونږ بس نه لرو چې دغه سیخان مونږ وباسو. الله اکبر دغسې مونږ عمر ذاتي په زار په مونږ باندې ذاتي تېر شو دا 8 کاله شو دغه خیمو کې ذاتي اوسېږو ذاتي واړه حیوانان هم غونډ سینه جوړه یې ذاتي بیخي ذاتي مخه وسته ذاتي نه لرو چې کومه چې کور ونیسو بیا ذاتي ووځو د اوبو په منګه سختي ده د ښځو د منګه سختي ده ولا که څه کال یو درګرد شی هسې منګه یې نه لرو. دوستانو لکه دغه ماشومې چې وویله چې د 12 کسانو دپاره ډوډۍ زه پیدا کومه دا مور خبرې مو واورېدلې چې دا ماشومې
هلته کوټ هم نه درلودی. تاسو لیدله چې یخ داسې بلک بلک کوله، د سړک پر غاړه باندې ناست و، هګۍ یې خرڅولې. یونې کې په زور ووایه چې دا ستا اواز خلک واوري. خدای مهربان دی چې یو څوک کومک درسره. 15 دانې خرڅې کړي، 15 دانې خرڅې کړي، بس بېرته کور ته راسي او دغه 12 نفره موږ په کور کې خوراک والی. نم د تن کېږي او نم د خوراک کېږي او نم د چکاک کېږي، نم کاله سم پکې واغوستو نم پکې وسکو او بس عمر د په موږ باندې زکي تېر شو. دا 12 نفرې د دغه نجلۍ د راته راوړي که پیدا سي هغه خو تر خکه نه عزتي قراره ناستې دي. خدای لیته ناست دی دوکاندار نه چې شی کار غواړو هغه همدلته موږ ته نه راکوي. دوستانو تاسو پوهېږئ چې رښتیا چې یو څوک بېوزلی و بېوسی و بېکسی بیا دوکاندار هم قرض نه ورکوي. دا لورکۍ مو زه خو په دې خوشحاله شولم چې دا لورکۍ مو تاسو وینئ دا د باران واوره ګډ وډه اوري او دا ماشومه تاسو ولیدله چې د سړک پر غاړه باندې هلته ناسته وه تر څو خپلې کورنۍ ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. دا 3 ورځې زوی زه په تا پسې ګرځېدلم. دا دوی راځم درګر د کوټې ته سیدلې خاطر مې چې سید سم کور کې نه و، بس ما ورته ویل مالتې سار دلته د مزه دا ماشومان مې ناجوړه دا 2-3 ورځې دولتي شفاخانې ته وړم او راوړم، هغه دوا هم نشته د دولتي شفاخانو کې هم دوا نه ورکوي ورته ماشومانو ته. دوستانو د دې کورنۍ د دردونو د کړاوونو او د مشکلاتو څخه ډک ژوند تاسو وینئ او دا باران چې بېوزلي وي، بېوسي وي، ژمی وي، کور در باندې څڅېږي او د کور ناناور دې مریض وي او د کور ناناور هم ونه لري او دغه ماشوم چې تاسو وینئ دغه مو د کور ناناور په کار درد یې احساس کوي چې څومره دردونکی او ځورونکی به وي. ماشومه هګۍ غواړي او که دا هګۍ وخوري نو بیا دوی چې شي مخصوصا ته وچه ډوډۍ بیا نه لري. دوستانو څومره څوک وایي چې نمبر راکړه، خپل نمبر ووایه یو څوک. نو دوستانو بیا به وروسته موږ فکر کوم چې دغه مو واتساپ نمبر مو لکه چې په ویډیو کې نه دی درته دغه کړی، وروسته بیا درته درلیږو په میسنجر کې. نو زوی یخ دې نه کېدی هلته؟ ته په زور ووایه زوی. سبا یې کیسې لیږم هګۍ ورته ورکوم مزه ته دې خواته زړه کوي. دغه هګۍ دې خواته په زوره باندې لیږم منځو وخت کې په زوره جګوم په زوره لیږم ځینې نه زړه یې نه کېږي څوک یې رانه نه اخلي څوک یې کټی څوک یې وایي ماته یې راته باران و یخ دې کېدی رایه نه وړي نه کېږي د دې څنګه چالو کې څه چا مو کوي څومره بېرحمه یو. دا د مور خبرې مو واورېدلې چې وایي اکثره وخت سړی مې دا 8 کاله کېږي چې پښه یې ماته شوې ده په پښه کې 2 برق سیخان ورته اچولي دي، اوس لاره نه لرو څنګه یې ټوټ وباسو او پرې ګرځېدلی دی نه چې سبا یې لاړ شي ته 10 بیګا پورې په یو مارکېټ کې په بل مارکېټ کې کراچواني کوي. ماښام چې راسي څه نه یې ورته پاتې تا ډېرې زور وایي 200-250 روپۍ ورته پاتې په دې اونانو کې په دې کور کې 200-250 روپۍ موږ ته اوس سره هم نه کېږي. ته اوس چې پلار یې جوړ و پښه یې نه وه ماته یو 200 یو نیم سل بې راوړلې، اوس هغه پر بستره باندې ورته پروت دی او دومره هم نه لري چې د هغه د پښې څخه سیخان وباسي. 1,000 افغانۍ مصرف راځي او 1,000 افغانۍ هم نه لري دوی چې هغه د پلار سیخان یې وباسي او د دوی د کور ناناور بیرته جوړ سي او بیرته د پخوا په رقم 1,500 یا 2,500 افغانۍ پیدا کړي. بس دغه نجلۍ ده یو 15-15 دانې هګۍ د ورځې سهار تر مازدیګره خرڅوي. د مور ژړا مو واورېدله چې ویې ویله چې بعضې وخت اکثره وخت یې د هګۍ ځینې تښتولي بیا نو دا ژاړې ورته بیا درڅه وي تښتوي بیا ژاړې ورته نو نو په ورځ چې کار ونه کړي خو شی نه خوري تاسې نه بیا دغسې ټوله وږي یاست. دوستانو که دا ماشومه کار ونه کړي نو ټوله به وږي د پاتې شي. او کنه دا د حیوانانو هم تمامه ورځ دا د یخ کېږي دا 15 ورځه د بارانونه دي دغسې حال نو تاسو وینئ چې دروازه لا نه لري دا وطا کې دروازه نه لري او په دې باندې نه هم را روانې دي او دلته هم د بل پاکه نعمت الله رحیمي وایي چې 15,000 افغانۍ دا د یو نفر 15,000 کومک در سره وکړي. او خدای دې وکړي چې طلبګار صاحب هم آنلاین سي که هغه آنلاین سو د هغو پیسې هم زموږ سره سته امانت یې پیسې را سره پرتې دي ماشي ولېږم رنګ ته لاړ شي ماښام چې راسي ګوتې یخ نیولي په رنګ ته راسي دغه ماشوم بیا بوټونه رنګوي بوټونه هم رنګ کړي او خلکو ترې نه پیسې هم اخیستي بس کور ته چې راسي نه پیسې ورسره
یو شل 10 افغانۍ پیدا کوې د ورځې؟ بیا خلک پیسې در څخه دغه کوي؟ دغه دوه ماشومان د دغه کور نه نور دي دوستانو. تاسو وګورئ دا ماشوم بوټونه رنګوي، غونډه ورځ لاړ چې بوټونه رنګ کړي هغه هم په زوره باندې د کوره څخه رنګ دې څه کوی ما نه چا وتښتوو پیسې دې څه کړي وایم ما وخوړلې په دې کې زتي دې حیوانان دي کوي وایم هم د خدای قهر دی نه وایم زتي هېڅ هم نشته. دوستانو چې هر څومره دا د مور دردونه بیانوي په هغه اندازه باندې د پولاد زړه ذره ذره کوي. زه د دغه ماشومې پسې 3 ورځې وګرځېدلم دوستانو. 3 ورځې مخکې موټر خراب و او دا ماشومه هلته هګۍ یې خرڅولې، د دې سره دغه سولم او بیا چې مې پوښتنې د دوی د کور د دغه د ځینې وکړلې د دې د کور د دې پوښتنه چې مې دغه کړله ځینې وکړله ویله چې زموږ په دغه دلته نږدې دي دغه بلاکو و شاته موږ دغه لرو کورونه مو دي داسې مځکه مو غار کړې ده، په د مځکې په غار کې موږ دغه ځای جوړ کړی دی او په هغه ځای کې اوسېږو. نو مال پلار دې څه کار کوي؟ ول پلار مې مخکې کراچي کوله او اوس یې پښه ماته سوې ده، دا ډېر وخت کېږي بس په کور کې پروت دی، اوس یې دغوندې دغه نه لرو وسه نه لرو چې دغه سیخان ځینې وباسو، د پښو څخه یې سیخان وباسو. بیا دا 3 ورځې دلته ډېر سخت باران و او واوره او ګډ وډه واورېدله، نو په دغه خاطر باندې موږ دا 3 سره ورځې د ورځې 3 واره ورته راتللو تر څو چې دا ماشومه پیدا کړو. نن چې راغلو په هغه ځای باندې د تیر په څېر باندې ماشومه ولاړه وه او هګۍ یې خرڅولې او تاسو ولیدله چې هلته په یو فکر کې دا ورکه وه چې په کوم فکر کې و چې موږ ورته رسولو او هغې هم دومره نه وی خرڅ کړي. فقط څو دانې دي خرڅ کړي؟ څو دانې دي خرڅ کړي؟ 7 دانې مې سرته شولې دا 7 دانې خرڅ کړي نورې تر اوسه پورې ټوله ورځ باندې نن باران ورېدی، په دې خاطر باندې فقط 7 دانې